اور بل فرمان د سید المرسلین ولا بهترین دی اندی دنیا باندې انسان ته څوره نقصان رسیږي. من اکل لقمه من الحرام لا تقبل له الصلاة 40 ليلة ولا تستجب له دعوة 40 صباحا وكل لحم ينبت هو فالنار اولى به. مومنین کرام عجیب جملې دي د انسان بدن باندې دی جملو سره ویخته ودارېږي. سید المرسلین من اکل چوکم وخوري لقمه من الحرام حرام نه یواګله. ګوره خلک په بوریو بوریو حرام خوري. تاسو د مو حکومتونو کې کوم وزیران دی وکسو هغه عربونو باندې حرام خوري، کروڑونو باندې حرام خوري. غو کرپشن کې بالکل داسې نوتلی دي که انسان طلاب ته نوځي. غو د وینو طلبونو ته نوتلی دي. غو انسانانو وینه چوس کرغه د څښي. اور ورسره چا څوره واسطې د ما 500 روپیو واسطې زه 500 روپیو کې حرام خورم، بل 1 لک روپیو کې واسطې غد 1 لک روپیو کې حرام خوري. چا د 100 روپیو رشوت قدرت ته غد 100 روپیو رشوت خوري. دوستان عزیز ایوه لقمه خبره ده، د بوریه خبره نه ده، د لکونو خبره نه ده. که چا ایوه لقمه ایوه گله حرامونه وخوړله، رسول د ییڅ دغه ولا څلوېښت ورځې لمونځ نه قبولیږي اور غوله څلوېښت ورځې رب ذوالجلال دعا نه قبلوي. مو بار ژاړو چې د مو دعاوانې نه قبلیږي. ما ورته دعا به څنګه قبلیږي چې ما ورته خېټو کې حرام موجود دي. دوستان عزیز یاد وساتو که د چا خېټې کې حرام موجود وو هغه باندې د مولا حسین خبرې هم اثار نه کوي. دغه جمله تاسو علماو نه اورېدلې دی چې کربلا کې د مولا حسین قدردانه خور اولیا مکرمه خپل ورور مخ ته ودرېدله. خپل ورور نه یو تپوس یې وکړ چې ما ګرانه وروره کله چې ته مو ته خبرې کې د تا خبرو سره مو بیا ژاړه راسي، مو د سترګې وښیو نه ډاکې شي. خو کله چې د یزید لښکر ته خبرې کې هغه بیا تا پورې خاندي، هغه تاسو پورې چا کې وی. د دې وجه او سبب څه دی؟ امام حسین یکه یوه جمله ادا کړله د مولا حسین عاشقانو تاسو ته دیم د مولا حسین عاشقانو تاسو په دې خبرې باندې ځان پوه کو. غو یکه یوه جمله ورته ادا کا. مولا حسین د ورته چې ما قدردانې خورې د تاسو خېټې حلالو نه ډاکې دي اور دغو خېټې حرامو نه ډاکې دي. تاسو خېټو کې حلال موجود دي ځکه د ما خبرې تاسو باندې اثر کوي، اور دغو والا خېټې ټولې حرامو نه ډاکې دي ځکه د ما خبرې غو باندې اثر نه کوي. د دې جملې مطلب باندې که تاسو پوه شي و ډېره ښه خبره دی، خو زه به وضاحتاً دا خبره وکم. دوستانو که چا شکم کې که د چا خېټې کې حرام موجود وي مولا حسین راشي د موت آخري امام ظهور وکي دغه والا خبرې به هم هغه باندې اثار نه کوي. د ما یو عالم خبرو اثر خو سره معنا نه لري، د یو واعظ خبرو اثر خو څه معنا نه لري، د یو ذکیر خبرو کولو خو څه معنا نشته دی. امام خبرې هم هغه باندې اثر نه کوي.